الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام رسته د رسول الله مبارکه څیره. حسن بن علي رضی الله عنه فرمایي ما د خپل ماما هند د ابو هاله له زوی نه چې د حضرت خدیجې رضی الله عنها د پخواني خاوند زوی و او د رسول الله مبارک برکته و. روایت کوي چې زما ماما به د رسول الله څیره بیانوله، نو زه به ډېر خوښ سوم چې ما ته یې بیان کړي تر څو د رسول الله خویونه په خپل ځان کې پیدا کړم. نو ما ته یې وویل چې رسول الله لوړمنزلته عظیم الشان شخصیت و چې مبارک مخ به له ښایست د څوارلسمې سپوږمۍ په شان ځلېده، درمیانه قد یې درلود، تنه یې نه لوړه او نه راټیټه وه، سر مبارک غټ او د تخلیق په اعتبار یې ګومن سوي ویښتان درلودل. که وبه یې غوښتل چې د سر ویښتان سره جلا کړي جلا کېدل به، او که نه په غالب اوقاتو کې به د رسول الله مبارک ویښته د غوږونو تر نرمیو پورې و او وفره باله شي. د ښایسته رنګ څښتن اوچولی پراخه او وریځې ګڼې او پیوسته وې، پوزه مبارکه یې لوړه وه چې چا به ورته په ځیر نه شو کتلی، داسې به یې ګڼله چې رڼا ورڅخه پورته کېږي. ږیره مبارکه یې ګڼه وه، غومبور یې هوار و، خوله یې پراخه وه، د غاښونو ترمنځ یې فاصلې وې، اندامونه یې برابر او د تکړه بدن څښتن و، سینه او خېټه یې سره برابره وه، سینه یې پراخه او د دواړو وړو ترمنځ یې فاصله زیاته وه، هډونه یې غټ او کوم اندامونه یې چې له جامو څخه بیرون و هغه به روښانه و. له غاړې نه تر نامه پورې په سینه مبارکه د ویښتو لیکه وه، په سینه او خېټه یې ویښتان و، په اوږو لیچو یې ویښتان و، د سینې په لوړه برخه کې هم ویښته و، لاسونه یې اوږده ورغوي پراخه او د ورغو پښو هډوکې یې سخت و، د لاسونو ګوتې اوږدې وې، د پښو تلې یې تشه وې او پښې یې هوارې وې چې اوبه به پرې ښې تېرېدلې، چې په لاره به تللو منډلی او یو اتل انسان په څېر به یې تګ کوو، په عاجزۍ سره به یې مزل کوو، مزل به یې تیز و، تا به فکر کوو چې له چړایي څخه راکوزېږي، چې کله به یې چاته کتل په بشپړه توګه به په پوره توجه سره به یې ورته مخ ګرځاوه، تل به یې ټیټ کتل، د اسمان لوري ته له کتلو نه یې د ځمکې خواته لیدل زیاته کتنه به یې د عبرت وه. خپل ملګري به یې سوق او مخکې روانول، چې له چا سره به مخامخ سه سلام به یې ورته اچو. حسن رضی الله عنه وایي چې ما دغه حدیث له خپل ورور حضرت حسین نه پټ وساته، وروسته مې ورته بیان کړل، نو ما ته معلومه سوه چې دی له ما نه مخکې سوی و، له ماما څخه مې له ما نه مخکې دغه پوښتنې کړې وې، مګر له دې سره مې اضافه خبرې وموندلې چې له پلار علي رضی الله عنه څخه مې ترلاسه کړې وې. د رسول الله مبارکې څیرې او د کورني او بیروني ژوند په باره کې پوښتنې کړې وې، هغه ورته دغه ټول شیان بیان کړي وو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک.